د غرب د انجوګانو یونه ما خویندو ما منی د غرب د انجوګانو یونه ما خویندو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. درنو اوریدونکو، امام مالک په موطا کې، همدارنګه صاحب د مشکات په مشکات کې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها یو حدیث را نقل کړی. عن علقمه رضی الله عنه عن امه قالت دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة وعليها خمار رقيق فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا. حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه د خپلې مور نه روایت کوي. هغه فرمایي چې حفصه بنت عبدالرحمن ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها کره لاړه، خو د حفصې په سر باندې نری لوپټه وه. کم ټکری او پوړنی چې په سر و هغه نری و. کله چې ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها دا نری لوپټه د حفصې په سر ولیدله، نو ام المؤمنین هغه وشلوله، خپله جګه شوه، د خپلې کور نه یو غټ پوړنی او ټکری ورکه، حفصې ته یې ورکه چې دا په سر که. نو درنو اوریدونکو، خویندو او میندو، داسې نری جامه اچول او داسې نری ټکری په سر کول چې د هغې نه ویښته او دننه د بدن رنګ ښکاره شي، دا ناجائز دی، دا حرام دی. د دې وجې نه ام المؤمنین عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها اوچتیږي، د حفصې د سر نه هغه نری ټکری را اخلي، شلوي او غټ ټکری هغې ته ورکوي چې دا په سر که، د دې لپاره چې حفصه د ګناه نه بچ شي. همدارنګه د بخاري حدیث دی. عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروتهن فاختمرن به. ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې الله رب العزت دې په اولنیو مهاجرینو ښځو باندې رحم وکړي. کله چې الله رب العزت دا آیت نازل که ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، چې په خپلو سینو باندې لوپټې اچوئ، نو دوی خپل لوی څادرونه پرې کړل او لوپټې یې ترې جوړې کړې. داسې لوپټه او داسې ټکری چې د هغې نه ویښته او د بدن څرمن په نظر راځي او ښکاري، د دې په سر کول خویندو ته دا ناجائز دي، حرام دي. نن سبا زمونږ اکثره خویندې د کفارو د تهذیب او د تمدن نه متاثرې شوي دي، د هغو په سر باندې بلکل لوپټه ختمه شوې، او که چیرته لوپټه او ټکری لري هغه به صرف د فیشن لپاره استعمالوي، هغه به داسې ټکری او لوپټه وي چې هغه د پردې او د حجاب کار نه کوي.
هغه خویندې او میندې داسې نري ټکري او لوپټې په سر کوي هغوی دې په دې باندې پوه شي چې په داسې ټکري باندې د دوی مونځ د سره صحیح نه دی